باران په تیراو شو خره د اکبر پورې یوړل. په پښتونخوا کې اکثر ځایونه داسې دي او دا متل د نورو ځایونو د نامو اغستلو سره هم په نورو ځایونو کې راغلي دي. خو دلته کې مونږ خبره هم د دې مخصوصو ټکو کو چې باران په تیراو شو او خره د اکبر پورې یوړل، یعنی زمونږ د وطن چې کوم دی تیرا په لوړه باندې پرته ده، غریزه علاقه ده، د غره لمنو نه چې کمې اوبه په بارانه یا هسې هم راځي نو هغه خوړونه د ځان سره د اکبر پورې خره وړي. دا په عملاً اوس خو ډیر نه کېږي، خو وړمو ورځم چې کم دی کم باران شي او اشنغر غاړې ته غالبا په هغې کې هم غواګانې او ګډې بیزې په مخه کړې وي. نو دا عموما کېږي چې کمې اوبه د لوړې نه جوړې ته په تیزۍ سره راځي، هغوی د ځان سره مال مویشي، خشاک او نور سیزونه کله کله انسانان هم د ځان سره یوسي، کله کله کورونه هم چې بې ځایه جوړ شوي وي یا په خوړونو کې جوړ شوي وي هغه هم د ځان سره لاهو کي. په تیرا باندې د باران یو خدا وجه وي چې په غرونو باندې باران عموما زموږ په علاقو کې تیز باران وریږي او دغه تیز باران چې بیا په خوړونو په شکل کې په تیزۍ سره راځي نو د ځان سره لاندې ورانی کوي. اکبر پوره چونکې د تیرا په مقابله کې لاندې پرته علاقه ده او د پیښور یو سرته پرته علاقه ده او بل سرته پرته علاقه. اوس حالانکه ډېرې علاقې د یو بل سره وجنګېدې او هغه صورتحال پاتې نه دی کم چې پخوانی و، خو به هر حال په تیرا کې که باران وشي نو خره د اکبر پورې د ځان سره یوسي. دا اکثر په ډاګو کې، په تانو کې، په ښکته ځایونو کې یا په کولو میدانونو کې به خلکو خپل څاروي ساتل یا به پاتې کول، نو د هغې زور به د باران په داسې تونو کې وته. سمبالیکلی که موږ وګورو نو د دې نور مطلبونه هم شته دي چې باران یا شیبه یا زور یو ځای کې راشي او د هغې اثر یا د هغې وټ کټ چې کوم دی هغه په بل ځای کې وځي. خو دا خبره بیا سیاسي کېږي هم او نور اړخونو ته ځي. نو فی الحال په دې ځای باندې اکتفا کوو.